در په سپیشلی نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي سم قربانه مزلفه کاکړ د خړونو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان له خلکو سره د بریټانیا او امریکا د 330 میلیونو ډالرو تازه مرستې خبر ورکړی دی WFP په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د 280 میلیونو ډالرو مرسته د خوارځواکۍ د مخنیوي او ژوند ژغورنو برخو کې اعلان کړی د خړونو نړیوال پروګرام د همدا راز ویلي چې بریټانیا هم د بیړنیو پروګرامونو د پلي کېدو او اړمنو خلکو سره د مرستې په موخه د افغانستان سره باندې 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده د دې ادارې د معلوماتو په وینا چې امریکا او بریټانیا په دې تازه مرستو سره به تر 4 میلیونو زیاتو خلکو ته خوراکي او روغتیايي توکي چمتو شي په بریټانیا کې د مسلمانانو او مهاجرینو پر ضد له وروستیو لاریونونو وروسته د لندن ښاروال صادق خان اعلان وکړ چې د ښاروالۍ په ملاتړ او تمویل سره به د لندن په جوماتونو کې د امنیت نور ورځنیز کورسونه جوړ کړي هغه وویل لندن د نجات پرستۍ اسلام په ضد فعالیتونو او د یهودیت پر ضد فعالیتونو کې متحد دی د سویډن دفاع وزیر اوکراین حق لري چې له خپلو پولو بهر له ځانه دفاع وکړي اوکراین یوه اونۍ وړاندې د روسیې په خاوره کې دننه د روسیې پر ضد خپل یرغلیز بریدونه پیل کړل د اوکراین ولسمشر زیلنسکي پرون ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د روسیې زرګونه کیلومتره خاوره نیولې ده د فلسطین ولسمشر محمود عباس د چهارشنبه په ورځ اسد په 24مه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وکتل نوموړي تېره ورځ په مسکو کې له پوتین سره هم کتلي وه د ترکیې ولسمشري دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې چې د ولسمشري په ماڼۍ کې د تړلو دروازو تر شا ترسره شوې د دواړو لورو د اسرائیل لخوا په فلسطین سیمو کې د وژنو او د اوربند د دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د لازمو اقداماتو په اړه خبرې وکړې ټاکل شوی چې د پنجشنبه په ورځ په غزه کې د اوربند د خبرو نوی پړاو په دوحه کې پیل شي خو حماس تر اوسه د دې په استازیتوب د یو پلاوي شتون نه دی تایید کړی د سودان لپاره د امریکا په ملاتړ د اوربند خبرې د چهارشنبه په ورځ په سویس کې پیل شوې خو دغه هیواد د فوز استازو چې د جګړې یو اړخ دی په دې خبرو کې ګډون ونه کړ په سودان کې کورنۍ جګړه د 2023م کال د اپریل په میاشت کې دغه هیواد د حکومت د مشر عبدالفتاح البحران په مشرۍ د سودان فوز او د البحران د پخواني مرستیال محمد حمدان داغلو په مشرۍ د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوه د فرانسې خبري اژانس خبر مخکې د سودان فوز اعلان وکړ چې د واشنگټن لخوا د خبرو له چمتو شوي شکل څخه راضي نه دي او له همدې امله به د سویس په خبرو اترو کې ګډون ونه کړي د آلمان او بریټانیا حکومتونو الاقصی جومات د اسرائیل د امنیت د وزیر تامر بن ګویر سفر غندلی دی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه لیدنې پاروونکي وبلل او ویلي چې دا ډول کړنې په بیت المقدس کې د مقدسو ځایونو تاریخي حیثیت له خطر سره مخامخ کوي د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي دا ډول کړنې د اوږدې مودې د ساتونکي په توګه د اردن د هاشمي سلطنت رول زیانمنوي ویلي چې د اسرائیل له حکومت څخه تمه لري چې په قصدي ډول پاروونکي اقدامات ودروي د آلمان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د اسرائیل له حکومت څخه تمه لري چې په قصدي ډول پاروونکي اقدامات ودروي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي موږ یو اړخیز عملونه ردوو چې په بیت المقدس کې د سپېڅلو ځایونو تاریخي خاصیت له خطر سره مخامخ کوي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په یو بیان کې الاقصی جومات ته د بن ګویر سفر غندلی و درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې